مولا هیبت الله طالبانو ته ویلي زما هره خبره د شریعت یو حکم وګڼئ او عمل پرې وکړئ. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده تازه د کندهار ولایت له طالب ولسوالانو او امنیي قومندانانو سره لیدنه کړې او هغوی ته یې په دغه کتنه کې یو لړ هر اړخیزې خبرې او سپارښتنې کړې دي. نوموړي ټولو طالبانو په خطاب کې ویلي سپارښتنه درته کوم چې زما خبرې داسې یادښت کوئ او عمل پرې کوئ لکه د شریعت یو حکم. د ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت بریالیتوب په اطاعت کې دی او زما داسې اطاعت وکړئ لکه د شریعت یو حکم. که مو اطاعت ونه کړ کامیابي مو په ناکامي بدلیږي. باختر دولتي خبري اژانس چې د طالبانو تر څار لاندې فعالیت کوي د مولا هیبت الله دغه څرګندونې نن پنجشنبې خپرې کړي دي. په دغه څرګندونو کې مولا هیبت الله پر طالب مسؤلینو غږ کړی چې اختلافات مه کوئ، یو د بل سره همکاري وکړئ، ځانونه په شریعت برابر خپلې څڼې کمې او ځانونه اصلاح کړئ. که اصلاح نه کړئ نظام او ولس ته به زیان ورسیږي. هغه په خپلو سپارښتنو کې زیاته کړې یتیمانو ته د تعلیم زمینه برابره کړئ او طالبانو د پوهې سطح لوړه کړئ. سیمینارونه ورته جوړ کړئ ترڅو په اداري برخه کې مهارت پیدا کړي. د طالبانو مشر په ټینګار سره ویلي چې طالبان دې د انځورونو او ویډیوګانو څخه په کلکه ډډه وکړي، زیرک موبایلونه او انټرنیټ دې ډیر نه کاروي او نه د نور کسان ورته هڅوي. مولا هیبت الله دغه راز پر طالبانو امر کړی چې په کومو ولسوالیو کې چې مدرسې نه وي ژر تر ژره باید جوړې کړي. خو هغه په هیواد کې د ویجاړو مکتبونو او نجونو ښوونځیو په هکله څه نه دي ویلي. هغه له مسؤلو طالبانو غوښتي چې چا په تیر 20 کاله کې مبارزه کړې، قرباني ورکړې، قدر یې وکړئ، شاته یې مه پرېږدئ او همداراز یې ویلي چې د قاضیانو قدر وکړئ او خپلو صفونو کې بدو خلکو ته ځای مه ورکوئ. طالب مشر په خپلو تازه څرګندونو کې هیواد کې په فقر، غربت، اقتصاد، د نجونو پر زده کړه او داخلي او بهرني سیاست هیڅ خبرې نه دي کړې. یوازې خپلو تعلیم مسؤلینو ته د چارو د سمون په خاطر لارښوونې کړې دي. دا نننۍ چمتو شوې ویډیو تر بیا ښې چارې